اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید ده چې ټول به په خیریت سره. نن چې کوم عمل ز تاسو ته خیمه دا عمل ډیر یو ناشنا عمل دی. دا د دوو کسانو په منځ کې د جدایۍ دپاره دی او دا د داسې جدایۍ دپاره دی چې غواړئ چې تاسو یو دوه کسان دي او د دې په منځ کې جدایي راشي، نفرت راشي. او خدا چې کوم دی زما طرف نه د ښځې خاوند په منځ کې، د ورونو په منځ کې د چا لکه جایز تعلق نه ناجایز تعلق داسې وي بعضې وخت کې چې د یو ښځې د یو سړي په منځ کې تعلق یا د یو دوو کسانو په منځ کې تعلق وي او تاسو ته پته لګي دا تعلق غلط دی یا غلط طرف ته روان دی، یا داسې یو کس وي چې چارواره زوی یو رشته دار وي د غلط سړي سره تعلق وي او هغه په نصیحت باندې نه پوهېږي چې دا تاسو منع کوي او هغه نه منې کېږي او تاسو غواړئ چې دا په خیر او عافیت سره دا خبره ختمه شي. نو انشاء الله العزیز د ناجایزه تعلق چې د چام دوه کسانو په منځ کې وي هغه تاسو ختمول غواړئ. زما په دې سایډ کې تاسو ته کوم نقش ښکاري دا نقش به ولیکئ، په کاغذ باندې به ولیکئ هم په دې طریقه باندې، او دا کوم چې لیکل شوي دي چې فلان بن فلان के درمیان عداوت پیدا हो. زما خو یو ګوره یو خبره زما تاسو اورئ په دې باندې زه خفه کېږم چې زه دومره تفصیل سره تاسو ته ویډیو مخیم بیا هم تاسو تپوس وکړئ. تاسو په دویم ځل ویډیو واورئ پوه نه شئ، په دویم ځل یې واورئ، په دریم ځل یې واورئ. ګوره زه ته وایم دا کې نومونه لیکل چې کومې دي یا داسې ولیکه چې فلان بن فلان او فلان بن فلان، اول د یو کس نوم او د هغې د مور نوم، بیا د بل کس او د هغې د مور نوم کې درمیان عداوت پیدا هو داسې ولیکئ. او که چېرته داسې وي چې تاسو نه پوهېږئ لکه تاسو ته پته نه وي چې د دوی د میندو نومونه څه دي یا د یو بیا داسې هم کولی شي چې فلان اور فلان کې درمیان عداوت پیدا هو یا پیدا شود. فارسی کې هم لیکلی شي او پښتو کې هم لیکلی شي. یو انشاءالله العزیز که داسې یو خطرناک تعلق وي نو دې سره به ختم شي. بیا به د تعویض بند کوئ ویې بیسئ داسې ونه چې په هغې کې غني وي لکه د کیکر بوټی یا د بیرې بوټی یا داسې یو ونه وي چې داسې ونه وي چې هغه تروه یعنې نارنج شو، مالټه شوه، داسې نور داسې پوهېږئ چې دریو دغه نیسي میوه نیسي د هغې په جرړې سره به یې خواښ کړي ښخ کوي، د هغه ونې لاندې به یې ښخ کوي. انشاءالله العزیز دا غلط تعلق به ختم شي. ستاسو چې کومه یری چې دې نه بس فساد جوړ شي، مسله به جوړه شي، مسله به نه جوړېږي او ډېر په اسانه په ښایسته طریقې سره به دا ختم شي. د بلې ویډیو پورې مال اجازت راکوئ. د لوی الله په امان.